سلامونه. کابل د لومړنۍ واورې کوربه دی. نن په کابل کې مزیدار او ښایسته واوره ورېږي او ډېره ځانګړې ښکلا به کابل ته ورکړي او د وچکالۍ له منځه وړلو کې به دا واوره ډېره کوي د افغانستان د دهقانانو لپاره او د آب و هوا لپاره د ناروغۍ لرې کولو لپاره ډېره به کوي. خو مه هېروئ خپل ګاونډیان کوم چې څه په امکانات په لاس کې نه لري، هغوی د بخارۍ لپاره لرګي نه لري، ترڅنګ یې زغال نه لري او د خېټې لپاره ډوډۍ نه لري، د تن لپاره ښه لباس او ښه جمپر او ښه کورتۍ نه لري. عرض به دغه وي چې زاړه څیزونه په کور کې لرئ، کورتۍ، جمپر، بنین، دا به دوی ته وسپارئ تر څو پورې دوی هم پټ سي او د دې یخنۍ نه وژغورل شي. دویمه خبره دا چې که وسه مو چېږي لرګي ګاونډیانو ته واخلئ، ترڅنګ دوی سره هغه کومک وکړئ چې د خپلې خولې مړۍ ورسره نیمه کوي. سخت حالت کې د زموږ او ستاسو خلک ښه به دا وي چې د خپلو ولسونو ترڅنګ ودرېږئ او بالاخره مینه محبت سره د دوی په دې سخت حالت کې لاسنیوی وکړئ. واوره د هغه چا لپاره مزیداره ده، د هغه چا لپاره له خونده ډکه ده، د هغه چا لپاره له رنګه ډکه ده. خوند ترې اخیستلی شي، انځورونه پکې اخلي، ویډیوګانې پکې کوي چې هغوی په خېټه ماړه دي، په تن پټ دي، مګر هغوی لپاره چې هېڅ هم نه لري ممکن دا واوره سختۍ باندې تمامه سي او دوی له مشکلاتو سره مواجه کړي او دوی ته ستونزې راولاړې کړي، کار یې ودرېږي، د خولې مړۍ ورکه سي. نو پکار به دغه وي چې په ګډه په ایماني او مسلماني جذبې سره د دوی لاسنیوی وکړو. کابل سپینې واورې اوري، په کابل سپینې واورې اوري او سړو نیولي نازولي صورتونه.